سلامونه ملګرو. پرون مې له تاسو سره ویډیو شیر کړې وه د ډیو لاټري د رزلټ په اړه. نن داسې 1 ساعت 2 ساعت خواوشا کې انشاءالله اعلانیږي. د افغانستان په وخت فکر کوم د شپې 11 بجې خواوشا، او دلته په امریکا کې خو تقریبا 9 بجې دغسې اعلانیږي. خو د امریکا د هر سټیټ دغه وخت سره فرق کوي، نو شاید په ځینو سټیټونو کې وخت تغییر وي، خو مقصد دومره به فرق نه لري. نو تاسې کله چې وغواړئ خپل هغه سټیټس چیک کړئ چې زموږ رزلټ څه رقم دی، د هغې لپاره به تاسې راشئ دلته الکترونیک ډایورسټي ویزا پروګرام، دا به کلیک کړئ. دلته چې راشئ دلته لیکلي دي تقریبا زما په نظر 1 ساعت وروسته بیا دلته صرف د 2023 راځي، د 22 هغه ترې لرې کېږي. خو مقصد له دغه ځای نه تاسې کولی شئ چې ترلاسه یې کړئ. بیا ځینې ملګرو ما ته کمنټونه کړي وو چې موږ چې کله دغه سټیټس چیک کوو هلته کنفرمیشن نمبر راته غلط ښایي. د هغې علت هم همداره چې د وخت نه مخکې موږ ټرای کوو او هغه ګورو، وخت یې لا تر اوسه نه دی پوره شوی. نو 1 ساعت 2 ساعته نور هم منتظر شئ. انشاءالله له همدغه سایټ کې تاسې کولی شئ چې خپل هغه رزلټ چیک کړئ. اول به بیا دغه ځای ته چې راغلئ را به شئ چیک سټیټس به کلیک کړئ. دلته به کانټینیو کړئ. دا کانټینیو چې شو دلته هغه کنفرمیشن نمبر کوم چې تاسو ته درکړل شوی دی هغه به دلته ورکړئ. که کله چې کنفرمیشن نمبر هلته ولیکه ورپسې به دلته صرف تخلص ولیکئ، نوم مه لیکئ، صرف تخلص. دغه ځای کې چې دی صرف د تولد کال ولیکئ، میاشت او ورځ ورسره مه لیکئ. دغلته لاندې دغه ځای کې یو کوډ تاسو ته درکول کېږي، هر سړي ته په هر ځل باندې بدل کوډ ورکوي. نو دا شیان ټول دا ډیټا چې تاسې کله دلته په دغه فورم کې داخل کړله دا به سبمیټ کړئ. کله چې سبمیټ کړه هلته یې تاته بیا رزلټ درکوي چې مثلا که چېرته سلیکټ شوی هلته یې لیکلي چې ته له موږ سره رینډملی سلیکټ شوی او بیا نور پروسس خو وروسته دی، هغه پروسس هم پکې تشریح کړی چې ته باید څنګه چلو کړې. که چېرته نه یې بیا یې تاته لیکلي چې مثلا ته نه یې سلیکټ شوی له بل ځل دپاره هغه وکړه. نو همدغه د چیک کولو طریقه ده. انشاءالله زه بله ویډیو دغه ملګرو دپاره جوړوم، که ملګري چې غواړي دغه کنفرمیشن نمبر ترې ورک شوی هیر شوی ترې هغه را پیدا کوي، د هغې یوه اسانه لاره ده. په بله ویډیو کې انشاءالله هغه هم درته ښیم چې څنګه تاسې کولی شئ دغه د کنفرمیشن نمبر مو پیدا کړئ. مننه ټولو ملګرو ته ښه چانس. ښه ملګرو بیا ستړي مه شئ، د دې پروسې اخرنۍ ویډیو ده. زیاتو ملګرو میسیجونه او کمنټونه کړي چې له موږ نه د کنفرمیشن نمبر ورک شوی دی. نو کله چې تاسې د کنفرمیشن نمبر ونه لرئ تاسې نشئ کولی چې خپله نتیجه وګورئ. نو د هغې دپاره دلته یو بله لار ده چې څنګه تاسې کولی شئ د کنفرمیشن نمبر مو پیدا کړئ. اول خو به دغلته په دغه سایټ سرچ کړئ dvprogram.state.gov. دا چې سرچ کړ بیا همدغې صفحې ته چې دا کومه صفحه کې ځئ همدلته تاسې راوړي. دلته چې راغلی دغه کانټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسې په کانټینیو کلیک وکړئ دغه صفحه تاسې ته راخلاصیږي. دې صفحه کې که چېرته تاسې کنفرمیشن نمبر لرئ خو ښه ده دغه معلومات ورته ورکړئ، سبمیټ یې کړئ، تاسې ته هغه درکوي نتیجه مو. که کله چې تاسې کنفرمیشن نمبر خپل ورک کړی درته نه وي زده بیا تاسې راشئ دغې اولې خانې سره لاندې لیکلي فارګیټ کنفرمیشن نمبر دا به ورپسې ووایئ. کله چې هغه تاسې کلیک کړئ دلته تیار 2023 کال انتخاب شوی دی. دلته به راشئ تاسې یو څه معلومات تاسې نه غواړي. په دغه اولنۍ خانه کې به تاسې خپل تخلص ولیکئ، یوازې تخلص مو. په دویمه خانه کې به تاسې ولیکئ خپل نوم مو ولیکئ. دریمه خانه چې څوک منځنی نوم یا میډل نیم لري او هغه دې ولیکي، که څوک نه لري بیا دغه انتخاب کړئ چې نو میډل نیم. ورپسې په دریم سټپ کې به تاسې خپل د تولد تاریخ ولیکئ، اول میاشت ورپسې تاریخ بیا کال. د دغې نه وروسته به تاسې ایمیل ادرس ولیکئ. هغه ایمیل ادرس کله چې تاسې ډیو لاټري ته اپلای کوله د اپلای په وخت کې تاسې په هغه کې ورکړی و همغه ایمیل به ولیکئ. ورپسې دلته دغه کاپچا یا دغه اتومات کوډ تاسې ته درکول کېږي هر سړي ته بیل په هر وخت کې. نو دغه کوډ به دغه ځای کې ولیکئ، سبمیټ به یې کړئ.
کله چې تاسو دغه سبمیټ کړئ تاسو له ستاسې کنفرمیشن نمبر درکوي. کنفرمیشن نمبر ول هغې ځای کاپي کړئ یا به سکرین شاټ کړئ، بیا به بیرته بیک شئ دې صفحې ته. دلته چې راغلی دغه ځای کې هغه خپل کنفرمیشن نمبر به ولیکئ، ورپسې به د تولد کال ولیکئ او بیا به تخلص ولیکئ. نو تاسو ته خپل هغه درکوي. دغه د انټرنیټ یو څه دا سایډ